د محبت پرنځ اخته وګړي د محبت پرنځ اخته وګړي که د دلدار خواته راځي نو را دي شي. سلامونه مینه او احترامات د پټولالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو ستاسو ادبي ملګری احمدالله وفایم. خوشبختانه د ننګرهار یو ځلانده ستوري چې ډېرې ملګري د غږ د څېرې سره اشنا دي جاوید دلدار را سره په دغه بنډار کې ناستی کوي. د ناصر حلیمي ډېره زیاته مننه کوم چې دغه بنډار د هغې په زیار د هغې په ملتیا را جوړ شو. د دلدار څنګ ته راغلیستو د دلدار پر ژوند هنري هڅو شعرونو بحث کوو له موږ سره پاتې شي. دلدار صاحب سلامونه مینه او د پټولالونو په ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات سلامونه مینه او هرکلی. ډېره مننه خپل سلامونه په خپل وار تاسو ته او د پټولالونو اوریدونکو ته خصوصا د ادب مینوالو ته خوښ یم چې راغلی او موږ هم غواړو چې په ادبي ناستو کې له فرهنګي ملګرو سره ستاسې په څېر او د حلیمي صاحب د نورو ملګرو په څېر باندې ناستې وکړو او د دوی څه زده کړو. همدغه ځای همدغسې ناستې موږ هم خوښوو او زموږ هیلې هم دا وي چې له فرهنګي ملګرو سره ادبي ناستې وکړو. کور مو ودان چې راغلی او موږ ته مو وخت راکړ موږ دپاره اعزاز دی. مننه کور ودان. ډېره زیاته مننه کوم. دلدار ته کله پته ولګېده چې د دې په وجود کې دننه یو شاعر شته؟ شاعري دې له کوم وخته را پیدا کړه؟ څونه وخت کېږي؟ زه چې کله په خپل شعر باوري شوم بیا پوه شوم چې مثلا زما په وجود کې یو څه شته دی. کله چې ملګرو واورېدمه دوی ما ته دا وښوده تا مخکې وویل چې څنګه پوه شوې که نه ما ته ملګرو وښوده خپلو مینوالو وښوده او فکر نه کوم که څوک دې په دې پوه شي چې زه یو شاعر یم تر څو چې د نورو د خوا نه پوه نه شي. په دې له چې پوښتنه هم ځواب شوي. مننه. راځو غزل ته یو څو بیتونه دي په دې هیله چې د ملګرو د خوښۍ وړ وګرځي. چې تر څو پورې ژوندی یم محبته چې تر څو پورې ژوندی یم محبته تر هغې د لاروی یم محبته زه خو ستا په سر ودان یم آباد یم زه خو ستا په سر ودان یم آباد یم زه خو ستا په سر سړی یم محبته چې د کاڼي په څېر زړه نه دې هم غواړم چې د کاڼي په څېر زړه نه دې هم غواړم زه دې داسې لیونی یم محبته ستا له نومه مې خپل سر نظرانه کړی ستا له نومه مې خپل سر نظرانه کړی ستا له نومه سپېلنی یم محبته دا خو ته یې چې دلدار یمه د خلکو دا خو ته یې چې دلدار یمه د خلکو که نه هسې تشکودی یم محبته. ډېره زیاته مننه کوم دلدار صاحب. واقعا په دغه د غزل په دغه لفظونو کې ډېر څه شته دی. دلدار صاحب عموما د عام ولس د ځوانانو او د دغه لیدونکو په ذهن کې یوه پوښتنه ګرځي چې یو څوک دې مین شي مینه دې وکړي هغه د شعر ولیکي. دلدار هم چېرته مین شوی او که نه بل کیفیت و چې هغې هم قلم راواغوسته او دغه الفاظ یې د شعر په ژبه د غزل په ژبه د نظم په ژبه ولیکل. مننه. خصوصا زما په هکله به درته ووایم چې زه له ملګرو سره ناست شوی یم فرهنګي ناستې مې کړي او د شعر په لیکلو کې مې د دغې ناستو د فرهنګي ملګرو سره د ادبي ناستو یو څه مرسته وکړه. زه یم شعر ته وهڅولم او د مینې په مورد به هم دومره ووایم چې مینه د هر انسان په وجود کې ځای لري. د ژوند دویم نوم دی او هر سړی مین دی مینه یې کړې موږ هم مینه کړې تر له دې موږ کرېدلی نه شو. ډېره مننه کوم دلدار صاحب. ښه جواب دې راکړو. د دلدار کتاب ته کله تم شو کله ماتل شو د دلدار د شاعرۍ مجموعه به کله راځي؟ مننه. اوس خو فی الحال داسې وخت دی چې فکر نه کوم که شعر ته ضرورت وي ځکه بازار ډېر ګرم دی
او په دې کې به موږ څوک دومره وانوري. خو اصلي خبره دا ده چې زه چې کوم شعر لیکم هغه خور دی. زه د ترنم د لارې وایم یا مثلا د فیسبوک د لارې نشروم، هغه د کتاب له چاپ کېدو ډېر دغه کېږي مشهورېږي، یعنې خلکو ته رسېږي. اوس خو تاسو ته معلومه ده دا ستاسو چینلونه دي او رسنۍ دي او د دې لارې نه او کتاب که یو شاعر چاپ کوي د دې لپاره چې هغه مشهور شي پې خلکو ته شعر ورسېږي. زموږ شعر خلکو ته رسېږي. دویمه خبره دا ده چې کتاب خپل معیار لري، شعر خپل معیار لري. کله چې په معیار برابر سو بیا به چاپ کو. تر اوسه مو ورته اراده نشته دی. خدایا ته دامن پرښتې پکې راښکته کړي، خدایا جګړه ډېره په تیزۍ په مخ روانه ده. همدغه بیتونه، همدغه غزل د دلدار په غږ کې د ډېرې ملګرو تر غوږونو رسېدلی دی، ډېرې ملګرو خوښ کړی دی. د دلدار نه مې د دیکلمې پر ژبه مورو او د دغه غزل په باره کې هم دغه درنو ملګرو ته دغه وکړي چې خدایا ته دامن پرښتې پکې راښکته کړي، خدایا جګړه ډېره په تیزۍ په مخ روانه. دغه څه کیفیت و؟ مننه. دا خو که زه ووایم که ونه وایم دا بیت خپله یوه تشریح ده چې مثلا جګړه ټولو ته معلومه ده چې اوس هم په شدت روانه ده او خدای دې د امن فرښتې راښکته کړي او په دې به بیا هم امین ووایو، بیا به هم پې امین ووایو. شاعر هغه شاعر وي چې مثلا یوازې یو څه ته شعر ونه لیکي، د ټولنې ناخوالې دا هم په موږ د دې ټولنې عضو یو او په موږ باندې حتمي ده چې تاثیر کوي. نو دا د دې ټولنې د دې وطن یو درد و چې موږ ذکر کړ، یو ترکیب هم دی. نور دا هم خبره ده د ټولو افغانانو، زه فکر کوم دغه بیت چې ما لیکلی دی دا د ټولو افغانانو د خولې خبره ده، د هغه مظلومو افغانانو د خولې خبره ده چې مثلا په دې جنګ کې بېوسه دي، په دې جنګ کې وژل کېږي. دا د هغه خلکو د خولې خبره ده، خالي ما انعکاس ورکړی. نور دا د ټولو د خولې خبره ده. راځو دغه غزل د دیکلمې په ژبه اورو. مننه. له دې مخکې یو دوه بیته درته وایم چې د چا څېره پکې برسېره نه وه، د چا څېره پکې برسېره نه وه، زندګي وه خو دومره ډېره نه وه، د ښار نقشه بدله شوې وه خو د ښار نقشه بدله شوې وه خو هغه کوڅه له ما نه هېره نه وه. بیا ووایه د ښار نقشه بدله شوې وه خو هغه کوڅه له ما نه هېره نه وه. او اوس به درته دا بیتونه ووایم چې بره په وریځو کې سپوږمۍ په مخ روانه ده، بره په وریځو کې سپوږمۍ په مخ روانه ده، شپه مې د ګمنامې تنهایۍ په مخ روانه ده. ته نه سکون او آرام نشته، خندا نشته دی، ته نه سکون او آرام نشته، خندا نشته دی، اوښکه مې د ژوند د بېوسۍ په مخ روانه ده. ما پکې تر اوسه د غربت جامې اغوستې دي، ما پکې تر اوسه د غربت جامې اغوستې دي. چا ویل چې دنیا د ترقۍ په مخ روانه ده، ما پکې تر اوسه د غربت جامې اغوستې دي. چا ویل چې دنیا د ترقۍ په مخ روانه ده. شکر دی تر اوسه محبت کوم لګیا یم، شکر دی تر اوسه محبت کوم لګیا یم، شکر دی تر اوسه دا لړۍ په مخ روانه ده. خدایا ته د امن فرښتې پکې راښکته کړې، خدایا ته د امن فرښتې پکې راښکته کړې، خدایا جګړه ډېره په تیزۍ په مخ روانه ده. امین. واه. راځو بل غزل هم اورو، د هغې نه وروسته بیا خپرونه رانغاړو. ښه. دا بیتونه فکر کوم یو یادواري بیت وکړم چې شاعري یو وخت ما پرېښیم ده داسې ورته نه اوسګارېږم، ځکه انسان چې خپل حالت د بل چا په شعر کې وګوري او یو سکون احساس کړي دا ډېره ده. زه اکثره وخت د نورو په شعرونو کې ځان ګورم. تقریبا دا د 2015 کال شاعري وه چې زه یې استاد ته وایم
د خاورې شو ارمانونو خواته نه ورځمه د خاورې شو ارمانونو خواته نه ورځمه زه اوس یریږم د قبرونو خواته نه ورځمه غم مې څېره خرابه کړې خفه کېږم بیا غم مې څېره خرابه کړې خفه کېږم بیا د پخوانیو تصویرونو خواته نه ورځمه بیا ووایه غم مې څېره خرابه کړې خفه کېږم بیا د پخوانیو تصویرونو خواته نه ورځمه چې ویلي وو زما محبت نه خوښېږي زما محبت نه خوښېږي هغې سړي ته په کلونو خواته نه ورځمه له دغې یېرې چې بم وانلوزي جنګ ونه شي له دغې یېرې چې بم وانلوزي جنګ ونه شي زه د بازار د دکانونو خواته نه ورځمه دلداره اوس مې مړاوې شوې هیلې نه یادوم اوس مې مړاوې شوې هیلې نه یادوم اوس د کنډر کورونو خواته نه ورځمه زه اوس یریږم د قبرونو خواته نه ورځمه ډیره زیاته مننه کوم دلدار صاحب چې د خپل ژوند د شاعرۍ په اړه د معلومات راکړه خوږې غزلې خوږې خبرې د راسره شریک کړې په وروستۍ کې د قدرمنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مننه ملګري د ژوندي وطن دی آباد وي او پیغام خو موږ ډیر ویلی دی د رسنیو د لارې او زموږ هم دا یو پیغام دی چې څوک د دې وطن بچی او ژوند کوي په دې وطن کې باید په دې وطن کې ژوند ته کار وکړي مینې ته کار وکړي محبت ته کار وکړي ډیره مننه ډیره زیاته مننه کوم دلدار صاحب بیا هم نو ملګرو دغه جاوید دلدار صاحب ناروغه مو خو بیا هم موږ سره په دغه خپرونه کې ناستې وکړو دلدار صاحب ستونی هم خراب و ترنم ونه شو خو دلدار صاحب یوه وعده راکړه چې ترنم به درته حتما کومه که چېرته جوړ شوم او راغلی سره وملیدل بیا به درته ترنم کومه او بلا شی ترنم یې به درته کومه دغه جاوید دلدار چې خوږې غزلې مو ترې واورېدلې یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته د یو ښه شاعر یو ښه ملګري سره مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شی وي د لوی الله